هلمند کې د بوس خصوصي پوهنتون څخه د محصلینو د فراغت مراسم. د بوس پوهنتون رئیس محمود سنگین وایي له معالجوي طب، اقتصاد او کمپیوټر ساینس له پوهنځیو څخه 90 تنه محصلین فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوه. د وایي دا مهال پوهنتون کې شاوخوا 800 زده کړیالان په بېلابېلو پوهنځیو کې په زده کړو بوخت دي. 12مه دوره کې چې په دې کې معالجوي طب دی، کمپیوټر ساینس دی او اقتصاد دی. دا مهال موږ د 800 محصلینو په شاوخوا کې لرو چې هغه په درو پوهنځیو کې دي، معالجوي طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد. د بوس پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی زده کړیال سید افتخار حسین جلالي وایي دا مهال په فکري او روحي لحاظ د زده کړو لپاره بهترین فرصت چمتو شوی. اسلامي امارات کې موږ ډېر خوشاله په امن فضا کې موږ خپل درسو او خپل زده کړو ته دوام ورکوو. زموږ مخکې همیشه یا سیاسي مشکلات وو، یا جنګونه وو، یا ناامني وو، د هغه په خاطر موږ سم درسونه مو نه سو ویلی. نو اوس په امن فضا کې دی ډېر خوشاله یو، خپل درسونه وایو، کوم تشویش نشته، کوم مشکلات نه لرو. الحمدلله ښه په ارامۍ سره موږ خپل درسو ته مو دوام ورکړ. نن دغه شاهدان چې موږ فارغ شول. همدا ډول د طب پوهنځي فارغ شوی زده کړیال ارشاد بارک وایي تېر کلو کې ناامنیو زده کړې پیکه کړې وې، خو وایي د اسلامي امارت په راتګ سره تدریسي پلان عملي شوی ډېر زیات برابر دی، ځکه چې سوله ده، امن دی او هر څوک کولی شي چې په ښه توګه زده کړه وکړي او اوس ډېر زیات پرمختګ رامنځته شوی. هلمند کې د یوه دولتي پوهنتون ترڅنګ 3 خصوصي پوهنتونونه فعال دي چې د هلمند ترڅنګ د هېواد د مختلفو ولایتو زرګونه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.